دوستانو عزیزانو دا ویډیو وګورئ. زه خو افسوس کوم په داسې پښتنو په داسو جاهلانو باندې زموږ د پښتنو ټولنه افغانیت او اسلامیت ته را بدنامه کړو. تاسو دا ویډیو د وګورئ بیا به قضاوت کوو بیا به خبرې سره کوو. دغه حیوان دی د ساقي په نامه دی. ټوټل پاکستان ته چیلنج دی. آل پاکستان چیلنج. पंजाब ये जानवर टोटल पंजाब इस्लामाबाद लाहौर पिंडी सबको चैलेंज है. अफगानिस्तान में भी चैलेंज है. सबको चैलेंज है. 1 2 3 4 5 10 लाख तकरीबन ये लड़ने वाला है. लड़ाई देने वाला है. चैलेंज है. ये जानवर चैलेंज टोटल पाकिस्तान को चैलेंज है. नाम साकी है. عزیزانو دا کیسې څوک رانه خبر شوي دي په دې ویډیو. زموږ او تاسو د پښتنو ټولنه افغانیت اسلامیت پښتونولي داسې نامردو جاهلانو را خراب کړه. تاسو وګورئ سپینه ږیره ده غټ دی. دې نه باید موږ څه زده کړو. مشرانو پر ځای دي مګر نن متاسفانه تاسو وګورئ داسې جاهلانه اقدام کوي چې اصلا دغه کار د پښتنو د بدنامي سبب ګرځي. دوی باید راتلونکي نسل تشویق کړي درس ته تعلیم ته پوهې ته مګر تاسو ته دوی ګوره سرجنګي دوی کوي. همدا جاهلان دي چې د پښتنو ټولنه یې بدنامه کړه. همدا جاهلان دي چې پښتانه یې بدنامه کړه. همدا جاهلان دي چې پښتون قوم یې تباه او برباد کړه. له تباهۍ سره یې مخ کړه. د دوی فرهنګ او کلتور او کلچر یې ټول هر څه یې ورځ په ورځ نامباله کړله. متاسفانه د دې پر ځای چې دوی خلک تشویق کړي تعلیم ته درس ته پوهې ته رڼا ته صبر ته حوصله‌مندۍ ته مینه محبت ته دوستۍ ته خلک تشویق کړي دوی په افتخار سره راځي او خبره د سرجنګۍ کوي. افسوس کوم په داسې پښتنو باندې. افسوس کوم په داسې جاهلانو باندې په داسې نامرده جاهلانو باندې چې موږ اصلا د موږ پښتو کلتور را باندې کړو د موږ افغانیت را باندې کړو د موږ پښتونولي را باندې کړله پښتون قوم یې وشرموو. دا اصلا پښتون قوم نامبده کوي. زه به هغه پښتنو باندې غږ کوم چې داسې خلکو داسې جاهلانو مخه ونیسي. که همدا اوس دوی نه پوښتنه وکړي چې تا لور ځي مکتب ته زوی دې ځي مکتب ته ماسی دې ځي مکتب ته نه خو مزدوري به کوي. له دې ځایه په ټولو دوستانو باندې عزیزانو باندې غږ کوم چې خلک تشویق کړه تعلیم ته خلک تشویق کړه مینې محبت ته خلک تشویق کړه ټکنالوژي ته ټکنالوژي زده کړي ټکنالوژي په میدان کې په مختلفو عرصو کې په مختلفو ډګرو کې علم پوهه زده کړي. نه یې دې پر ځای چې تاسو راځئ خلک تشویقوئ سګبازي ته قمار ته دروغ فریبکاري او دې هغه کارو لپاره دا څه ګټه لري؟ واقعا د یو منحیز د یو پښتون منحیز د یو افغان منحیز د مسلمان منحیز د یو ځوان زه شرمېږم چې دا رقم ویډیوګانې زه وینم په افتخار سره دوی راځي د سرجنګۍ اعلان کوي. د افسوس ځای ده واقعا د افسوس ځای ده او دا د پښتون ټولنې لپاره د پښتنو لپاره د شرم ځای ده. زما غږ په خاصه توګه په پښتنو باندې کوزه پښتونخوا په پښتنو باندې دا غږ ده چې دا رقم جاهلانو په مقابل کې راپورته شي نو مه پرېږدئ داسې جهالت تر کله پورې. ډېر د افسوس ځای ده. مننه خدای وکړي چې زما په دې پیام باندې په دې ویډیو باندې څوک خفه شوي نه شي. واقعا د منحیز د یو افغان منحیز د یو پښتون منحیز د یو ځوان زړه مې درد وکړ چې تر کله پورې داسې جاهلانو ته موږ په دې ټولنه کې اجازه ورکوو چې داسې د پښتنو ټولنه ناپده کړي. ډېر د افسوس ځای ده. دا خبر بېرته راځي په افغانیت باندې په اسلامیت باندې خبر بېرته راځي په پښتونولي باندې په ځای دې چې یو ښه ابتکار وکړي دوی سرچینې اعلان کوي. افسوس ځای ده واقعا د شرم ځای ده.